تاسو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. اول خو دا وایي چې د ښځو لپاره په هغه پروسیجر باندې کار روان ده کوم برخو کې استخدامېږي او ماحول او د هغه شرایطو په مساعد کېدو کې اړوند ادارې بوختې دي. په تعلیمي ادارو کې داسې په تعلیمي عالي تحصیلاتو په وزارت کې، د صحت په وزارت کې، په پولیسو په برخه کې، د هوایي ډګر په برخه کې، د احصایې په برخه کې، د پاسپورت په برخه کې په دوی کې استخدام شوي دي. نور هم کار روان ده، ګام په ګام هیله ده چې وړاندې لاړ شو. او بل دغه د ملګرو ملتونو کوم راپور چې راغلی ده چې په دې کې وړاندوینه شوې چې د عوایدو باندې به اثر وکړي. یو عمومي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت لیک ستونزو سره لاس او ګریوان ده چې نارینه تجاران هم مشکلات لري او نور کارګر هم. ولې ښځو په اقتصاد به ځکه اثر منفي دی دې له وجې نه وي چې دوی کار نه کوي، په کور کې هم ټولو ته معاشات رسیږي، معاشات ورکول کېږي. نو انشاءالله چې دوی غیر حاضر نه دي، له کارونه نه دي منفک شوي، صرف د استخدام په برخه کې ستونزې دي. د خبرې ته اشاره وکړم، ما ویل چې ښځې د کار او د تجارت او بېلابېلو برخو کې حق لري چې کار وکړي. د ماحول په جوړېدو باندې کار روان ده. ولې دا د اقتصاد موضوع د ښځو ته حضور پورې اوس تړل دا مناسب او جای نه بولم، ځکه چې اوس صنعتکارې مېرمنې ټول خپل صنعت ته اوس هم دوام ورکوي. موږ کوم صنعتکار نارینه سره د هغو په څنګ کې ښځینه هم لرو. او د څو اونۍ وړاندې د دوی یوه مجمع وه، زما خپله حضور کې درلود، هلته ښځې فعاله وې، ښځې صنعتکارانې د هغو له نمایشګانو لیدنه وکړه. نو هغوی کله بیکاره شوي دي چې اثر یې منفي ده. که اثر یې منفي وي د دوی له کار له محرومیت له وجې وي، دا خو نه دي شوي. او دا که په عموم کې تجارت متاثره شوی ده، د نارینه‌و برخې هم متاثره شوي دي، په دې کې بس طبعا ښځینه‌و برخې هم متاثره کېږي. ما وویل چې د ښځو د کار دپاره، د ښځو د فعالیت دپاره به زمینه مساعد دي. موږ انکار نه ده کړی، ولې د شرایطو فراهم کېدل ورته اړین دي. په اسلامي هېواد کې ژوند کوو، ښځې نه ټول التزام لري هغه قوانین کې چې شریعت او اسلام مقترح کوي. او بله موضوع داسې په حکومتي اډانه کې باید د ښځو حضور ته هم کار وشي. داسې په کوم پوسټ تر کومه ځایه تر کومه حدوده پورې زه وړاندوینه نشم کوی، ولې موږ له دې نه انکار نه کوو چې په ټولو اړینو برخو کې به ښځې فعالیت لري او کار به کوي، خو دغو شرایطو سره سم چې اسلامي شریعت دی. اغلی ور په یاد کم د طالبانو په لومړي دور کې هم دغه معذرتونه د افغانستان مېرمنو ته وړاندې کېدل چې ماحول سم نه دی او موږ به په دې باندې کار وکړو. 15 کاله ووتل او دوی هغه ماحول ونشو کولی چې ورته برابر کړي. که چېرته ماحول نامناسب وي، ناامن وي، فاسد وي، په هغې کې ښځې او نارینه دواړه شته. دا په دې معنا باندې نه ده چې که چېرته ښځې په کور کې نه محیط سالم کېږي او که یوازې نارینه یې هغه محیط به ډېر ښه وي. زه فکر کوم د ماحول خبره، د محیط خبره، دا هغه پلمې دي چې د افغانستان مېرمنو ته په اول ځول کې هم د طالبانو د ادارې لخوا څخه ورکړل شو او اوس هم بیا هم هغه پخواني قصې دي. خو دا ځلې تفاوت هم دا دی چې اول موږ تېره تجربه هم ترلاسه کړې ده او په دویم قدم کې دا ځلې د افغانستان خلکو سره چې دوی مخامخ دي دا هغه پخواني خلک نه دي. دا هغه نسل نه دی چې صرف د داخلي جنگ نه ستړي وو او غوښتل چې یو سوله ورته راشي. دا هغه نسل دی چې ټکنالوژي سره آشنا دی، تعلیم او معرفت او تحصیل باندې سنبال دی. دوی هر یو خپل حق اوس پیژني. دا تیر 20 کاله که چېرته په افغانستان کې ډېر کارونه وشوله، که نن طالبان وګوري په کوم وضعیت دوی افغانستان خوشې کړله، چې شاید درلوده، سرمایه یې څومره وه، معنوي او بشري سرمایه یې څومره وه، نفوس څومره و، او چې نن راغلي دي او پوه شي دا تفاوتونه خپله په زغرده ښیي چې په تیر 20 کلونو کې څومره کار او پرمختګ شوی دی. زه فکر کوم دا پلمې نور نه د افغانستان مېرمنو ته منلو وړ دی، نه دنیاوالو ته هم، نه د افغانستان خلکو ته. نه یم دا د دوی خپل نظر ده چې داسې برداشت لري. اول د اسلامي امارت په لومړي 15 کلونو کې هم موږ د جنګ نه راوتلي نه وو او اقتصاد هم ضعیفه وو. موږ د امریکا پارتنر نه وو، د اروپا پارتنر نه وو، دلته ناټو په هغه وخت کې نه وه او موږ په تنه افغانستان کې اوس د جګړو هم راایستلی وو، د تنظیمي بدبختیو نه موږ ته راپاتې وو. طبعا شرایط فراهم کول وخت نیو، باید انتظار وشي. او اوس هم دغه څه چې موږ لاسته راوړنې بولو او افتخار هم پرې کېږي، دا د متاسفانه د اشغال په ضمن کې وو. نو زه منم چې پرمختګ او تغیرات به راغلي وي په مختلفو برخو کې. موږ هم تغیرات لرو، موږ هم پرمختګ لرو په خپله برخه. نو دا سره جمع کېږي، د وخت تېرېدل په خپل انسان ارتقا ورکوي. یو ماشوم چې
سل کاله مخکې 2 کلن و، اوس به طبعا 22 کلن دی. چا لاسته راوړنه نه ده، د طبیعي خورش مخکې دی او ان شاء الله له دې سبب هم د پرمختګ روان وي. ولې موږ انکار نه کوي چې موږ د چا حق نه ورکوو، د چا په وړاندې درېږو. دا شی باید موږ ومنو چې د ښځې او نر دپاره به زمینه مساعدېږي، کار به اوس د نارینه او حضور هم موږ نه وایو چې د فساد پاک دی، هغو سره مبارزه روانه ده. خو هغه فراهم کوو له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو له ستونزه ډېره نه لرو. د اسلامي احکامو د تطبیق په برخه کې موږ ستونزې درلودې او لرو یې. د دغه مسلې د رفع او د حل لپاره د علماو د پوهانو یوه غونډه رابللدونکې ده. دا اوس په دې باندې کار روان دی چې یو پروسیجر له مخې نه علما راټول شي د افغانستان. دلته یو اړخ مبارزه کړې د یو هدف لپاره. موږ تنها ژوند او د خېټې ډکول، ځان پټ ساتل او یا مثلا محدوده د دنیا مادي اهدافو لپاره مبارزه نه ده کړې. 20 کاله دلته خلکو ډېرې درنې قربانۍ ورکړې د یو معنوي ارزښت لپاره وي چې هغه د اسلام دین احکام تطبیقېدل په ټولنه کې وي او په سالمه توګه. د دې لپاره چې دغه تطبیق څرنګه منځته راځي، د علماو یوه شورا راغوښتل کېږي. له هغو به دا برخې چې موږ کوم نه یو توانېدلي چې هغه عملي کړو، د ښځو برخه ده، په دغه شورا کې به مختلفه د بانکونو برخه ده، د بانکونو برخه ده. زه راسم هغه موضوع ته دغه موضوعات ټول سره جمع شوي چې دلته موږ ستونزه کې لرو له شرعي اړخه مشکل سره مخ یو. حکومت وظیفه لري چې دغه علما راټول کړي، د دیني پلوه دا ستونزه موږ حل کړي، لار خلاصه شي. موږ نشو کولی چې مخکنیو نظامونو غوندې که دین هر څه وایي دی موږ خپل سره عمل وکړو. موږ یو معنوي ارزښت لپاره مبارزه کړې، شاته ځواکونه لرو، هغوی ټول ځان قربان کړی د یو هدف لپاره، د پیسو لپاره، د مادي شیانو لپاره نه. اوس هغوی غوښتنه لري چې باید د اسلام تطبیق شي، چې لپاره موږ قرباني ورکړو. حکومت د یو مسؤل جهات په توګه وظیفه لري چې باید د اسلام تطبیق د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي. علماو یو شورا به جوړیږي، هغوی به دغه کرښې واضح کوي، موږ ته سړک به خلاصوي، لار به خلاصوي چې د حکومت کومه وظیفه ده څرنګه مخ ته لاړ شي. اړتیا هم په نظر کې نیسو. مثلا د پرمختګ خبره ده، د ښځو د حضور او فعالیت خبره ده، د هغو د رشد خبره ده، د هغو د تعلیم اړتیا ده، د هغو د کار او ماحول اړتیا ده. د دې لپاره سالمې لارې د هغه موږ ته مشخصه کړي چې حکومت اوس کولی په هغو کې آزاد تګ وکړي او تر د خوا د اعتراض هم لاندې نه شي. خپل ځواکونه چې موږ قرباني ورکړي، هغوی هم پوه شي چې موږ هدف دغه شی او دنیا ته یو داسې نمونه وړاندې کړو چې ډېره سالم. امکان لري د ښځینه او ښځې په شریعت کې تخصص لري، د هغو نه هم نظرونه وغوښتل شي راټول شي. ولې دغه موضوع تر ډېره پورې د افغانستان علما دیني پوهان دي، د دیني اړخه موږ ته ستونزې حل کړي چې کوم د یو لیست په توګه باندې به دوی ته مخته کېښودل کېږي. دغه ستونزو ته باید دیني حل لاره را پیدا کړي. تخنیکي حل لاره یا نور اجتماعي حل لاره د هغوی لپاره نور متخصصین لرو، نور ادارې لرو، هغوی به یو ډول راولي، یو سیستم به جوړ کړي. د دیني اړخ حل کول د دیني علماو کار ده. په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي. ولې کومې برخې د ښځینه پوهانو په شریعت کې معلومات ولري، اړول د هغو نه مشورې راټولوي.